سلامونه او نیکې هیلې ټولو لرو برو افغانانو ته. الحمدلله نن سبا 23مه روژه ده. موږ په انګلستان لیډز ښار کې الحمدلله تراویح او بیا د قرآن ختم هم نیولی و چې نن 23مه شپه باندې موږ الحمدلله دغه ختم وکړو او ملګري په ډېر تعداد کې دلته راغلي دي. صاحبان هم تاسو سره وغږېږي. ټولو ته دې مبارک وي چې ډېره مبارکه میاشت ده الحمدلله. او یقین وکړئ چې زموږ هر روژه ماتې دلته کړې الحمدلله. موږ سره خپل مسلمانان افغانان وروڼه هر روژه ماتې هم ډېر په ګرمښت سره ډېر دغه. زه فقط یو خبره کوم چې څوک په لر او بر افغان خاوره کې جنګ غواړي خدای تې تباه کړي. موږ نو نه غواړو چې زموږ خویندې میندې ذلیله شي. موږ په خپل وطن کې امن سوله غواړو. موږ د خپل وطن سره مینه لرو. دا د اروپا مومن مسلمانان دي الحمدلله چې 5 واړه وخته مونځ کوي، دلته تراویح کوي، د قرآن ختم کوي. دا ټول اتلان قهرمانان دي. ټول درته ښیم چې چا خدمت کړی. داسې راځه زه به چېرې ځم. الحمدلله داسې زمونږ مشران کشران ځوانان د دې معلومات نه کوي چې دا د چا سره تعلق لري چا سره. ټول الحمدلله په مینه او په دغه سره خدمت کوي. خو یو خبره کومه چې زه باچا یم باچا. 90% مې ازار لګېږي، 10% مې دوا لګېږي. پیغام ته وړاندې کړه. نور حاجي صاحبان هم ناست دي، قاري صاحب ملا صاحب ناست دي. حاجي صاحب نن د 23مه شپه وه د قرآن ختم وشو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د 23مې تراویح وې او زموږ په لیست ښار کې ختم د قرآن ټول دا ورونه د لیست راغونډ شوي دي او نور مسلمانان هم دي. زه د تاسو له طریق نه باچا صاحب ټول مسلمانانو ته دا مبارکي وایم او الله تعالی وکړي چې د ټولو مسلمانانو دا روژه قبوله شي. حاجي صاحب افغانستان خلکو ته څه پیغام چې پاک پروردګار دی د موږ په وطن کې نور جنګ لرې لري. هر سړی چې د موږ په وطن کې جنګ غواړي خدای دې تباه کړي. امین. امازی صاحب دی، حاجي صاحب زمونږ عالم صاحب دی، حاجي صاحب محمود زمونږ ویاړ دی، افتخار دی. داسې نور قاري صاحب دی زمونږ چې موږ له تراویح راکړي او ډېر خوند یې وکړو. یقین وکړه د ده جذبه او د دغه مو لیدو. او د دې نه غټه خبره دا ده چې دا هلکان تاسو ته ښکاري دا ټول تقریبا دلته شوي دي، دلته غټ شوي دي. څه پکې علم کوي، څه قاري صاحبان دي. دې موږ ته تراویح هم راکړي، لمونځونه هم راکړه. نو زه ځکه وایم چې د اروپا مومن مسلمانان چې په دې اروپا کې د کافرو په هېواد کې الحمدلله داسې ځوانان موږ لرو چې د خپل دین سره د الله سره د قرآن سره مینه لري، د افغانانو د خپل مسلمانانو سره مینه لري. او الحمدلله شاته وګورئ دا ځای کاله به انشاءالله د ټولو افغانانو په کومک سره د مسلمانانو په کومک سره هلته به انشاءالله 3 چته مسجد جومات جوړو. د خیره جوړو بیا که نه؟ تکبیر راځه لږ لاندې مه راځه وړاندې. زه ګوره مجاهد سړی یم. ډګروال صاحب څه شروع کړو؟ زما ډګروال صاحب چې په روز کال یې 10 روژو کې 10 ورځې خدمت کړی او څه کال یې 30 ورځې شوي 10 ټولو کړی دی. او خدا زما ډېر زړه ته رانږدې ټول مې زړه ته رانږدې دي. خدا خاص دی ډګروال صاحب. او د پغمان دی، د پغمان د کوم دي هغه اوبه چې دي اوبه په دې دنیا باندې. باچا زما د 23مې روژې د خدای په ټولو عبادت قبول کړي. الله پاک دې ټول عبادتونه قبول کړي. امین. الله په وطن کې د دې روژې برکت باندې سوله امن او عافیت راولي. امین. ډګروال صاحب ډېره مزه یې وکړه. ټولو ملګرو نه ډېر مننه ټوکې کوو. ټولو ښه خدمت وکړو. الله دې اجرونه ورکړي. دې خو دې خوا راځه بچې دې خوا راځه. وحید الله او نور ملګري سړی د کوم دی؟ خو سړی د لغمان یې که نه؟ الحمدلله ښه ډېر خدمت یې وکړو. د لغمان خو ته لږ وروسته یې. امان الله خان زموږ ویاړ زموږ ملګری ډېر عزت زموږ کوي. الله چې تاسو ته ډېر ژوندون درکړي. ډېر ملګري دلته راغلي الحمدلله. ټولو داسې خدمت وکړو چې الله دې دغه ملګري ته خیر ورکړي. ټوله میاشت یې بس د خدمت لپاره ایستلې وه. نو ډېره مننه د ټولو نه. او الله تعالی دې دا اختر او دغه روژې دې الله تعالی کال هم دغه شان خوشحاله روزالدین روزالدین زموږ ملګری
او په حساب باندې دا زمونږ ماما غوندې راځي او دا د ځوانانو د ټولنې دلته مشر دی ځوانان تشویق کوي او د ده ملګرو یقین وکړي چې دا ټوله روژې داسې خدمت کړی داسې په اخلاص سره نو الله دې ټولو ته اجر ورکړي جزاک الله خیر او خوشحاله آباد اوسئ یو نفر بل دې پاچا صاحب یاد لري ډېر غټ خدمت کړی دا خو میا امرالله جی دی امرالله جی خدای دې دلته ډېر خیر ورکړي ته یقین وکړه چې داسې خدمت یې کړی داسې خدمت چې دلته پخلی او حاجي صاحب ممتاز ولا داسې وریجې پخ کړي ولا کې بابا ولیم پخېږي داسې وریجې پخ کړي داسې پلاونه موږ له پخول الله یې ټول له اجر ورکړي ټول زموږ افتخار دي ټول زموږ غرونه دي او رب العالمین دې زموږ او ستاسې دا اتفاق اتحاد همداسې قایم دایم لري زنده باد ټول افغانستان زنده باد لر او بر یو افغان په الله سپارمه ښه روژې ولري د الله په امان